یونیسف سیار ټیمونه مو له زلزله ځپلو سره په مرستو بوخت دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مهرکلی کوم. یونیسف وایي سیار ټیمونه لا هم له زلزله ځپلو سره په مرستو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په څرګندونه کې ویلي په خوست او پکتیا کې له زلزله ځپلو ګڼو افغانانو د مرګ ژوبله واړوله. له همدې امله د اړشو خپلو سیار ټیمونو له خلکو سره د مرستې لپاره وګماري. یونیسف وایي سیار ټیمونه لا هم زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره په مرستو بوخت او هڅه کوي اړین خدمات تر سره کړي. سرچینې کاږي په دغه ولایت کې د روان میلادي کال په د پولیو نړیوالي کمپاین په یو اونۍ ځنډ تر سره شو، خو تر دې دمه په وړاندې یې په زلزله ځپلو سیمو کې د واکسین او اړین مرستې تر سره کړي دي. ملګرو دا په زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.